زما نوم سنګری خان دی سنګری او زه سړی لوړ تېروم لوړ ورځمه چې د ځمکې په لچکر وومه چې څه حالت دي چې دا کس څوک لګیا دی زما په پټي کې ته ودرېږه چې ورشمه یلکه ته څوک دې زما پټي کې څه کې مستاني خان ته رالیږلی دا پکې لا د کوم باغ مولی ده پاسې که زر ځه چې بیا دې دلته وینېنم وعلیکم وعلیکم سلام څنګه وتر راغلی سنګري زه راوشړلم سنګري راوشړلي دا پکې لا د کوم باغ مولی ده چا ته راوشړلې زه دا دی ورغلم او اوس به یې خوښ شمه ته چې ولې نه سبا سیل کو دامان دی وچې یارونو ته دا سنګری بدماش دی تانیو سنګری سټ ډېر سخت ډزمار دی دا سنګری څنګه په غوسه را روان دی الله دې خیر پېښ کړي السلام علیکم ریحان خان سنګری خان خیر خیرت دی جوړې طبعه دې ښه ده یاره بس مازغه مې ډېره اوږد شوي دا څنګه په غوسه سنګری خان دا ولې مستانه نه دی ګوره زما پټي ته کس رالیږلی و دا څه وی او که نه د دې ما نه دونه حیا نه کېږي ډېر غلط کار کړی سنګری خان وایم ولاکې ژوندی پرېږدم ته به داسې کار وکړي یو کار به زما وکړي ها د زموږ جومات ته به لاړ شي او بس د مستاني د جنازې اعلان به وکړي او یو قبر تیار کا سنګری خان تا خو لا وچلې نه ته په موږ باندې قبرونه څه لکانې نو مړ دی سړی نه دی که نه کومه چې دی زه چا پسې لاړم ژوندی پاتې کېږي یاره ژوندی ولانو پاتې کېږي بس څه ویم نو مړ دی ویم ته قبر تیار کا صرف صحیح شو بس ته دغه که زما قبر تیار خبر ولا تیار کا او اعلان هم ولا وکړه بس 11 بجې جنازې ټیپ کېده بس مرحوم یې نه پرېږدم السلام علیکم خانه څنګه چلې برخاني خیرات یا خو خوې خیر دی څنګه چلې کوم ځای نه راغلی ټول راغلم ښه څنګه چلې خیر دی خیر دی ولا دغه دا سنګری خان مې ډېر په غوسه ولیدو چا ته غوسه تاني ته غوسه ونه مستاني ته غوسه تاني ته غوسه او زه نه لاړم مسلار ما ته کارونه شل کارونه مې دي کنه بس لاړم نه زما ورځه او مستاني خبر کړ السلام علیکم مستاني السلام علیکم څنګه چل دی خیر خیریت دی سترګې مې نن سرې دي چاته سترګې سرې دي هغه سنګری بدماش نه دی خواته ور نشي بیمارګه دي نه پرېږدي ولې د هغه په سر کې ښکرې دي تش لاس یې ته بیمارګه دي نه پرېږدي لکه د داسې کوم به ما خو یخني راغله ظالمه په دې کې چې مخې باندې ور نشي بیمارګه دي نه پرېږدي زه دنه لاړم یاره خدایه پاکه بدماشۍ ته مې خیر کړي د نامې جامې سړی یم اوس به د منګري د لاسه پټ مخ ګرځو لکه د زنانو السلام علیکم ریحانه او برخانه په خیر خیرت یا خو کینه کنه څنګه چلې څنګه مستاني ولیدو دا څه وی د دغه نوم چې ته واغوسه سنګری ها زړه چېدو داسې کېدو دا هلکه مستاني خو ډېر تکړه ځوان دی نو چې دا څنګه چل دی تکړه چېرته پرون چې سنګري نوم ورته واسه پټېدو پټو کې بس منډې وایي تخته سنګری خان یې رو منه دا به ډېره مزه وکړي والله چې دغه خپلې کټ م واچوه که نه السلام علیکم سنګری خان وعلیکم السلام. خیرت یا خو خوې څنګه چل دی ریحان ها ښه دا څنګه چل وکړو مالا پټېږي رانه په سترګو یې نه وینم چې چېرته دی پټېږي چې هغه تا پسې ټوپک په لاس باندې ګرځي وجې دې خپې وباسه ظالمه ته داسې وې ته خبر نه یې داسې وې او که نه نه خپې وباسه والله کې ته دا ګپ لګومه نه نو ټوپک ورسره دی ټوپک سره دی را روان یې ده پسې هغه ته ما پسې شاته را روان وو نه مالا والله خپې وباسه ګوره زه ته صحیح خبره زده کومه نو ما سره څه نشته که نه نو اوس یاره پرې وسلو مې نه وژلې نه بس تا به دا ښایي زه بس خپې وباسه ته زما واوره وسله را سره نشته ګینې داسې خلک اوس څنګه چلو کور نه به وسله هم راوړې بیا پسې رېشه که نه نو زه او که نه زه ته لاړ شه دا خپې وباسه ځه زه لاړ شه مه هېروې بیا چېرته راځم خو چې اوس مې ته خدای بچ کړي خدای سر ته مې خیر کړي چې ته منګری بدماش سړی مخې ته رانه شي چې شته خو نه چېرته کړي یا الله ته مې سر له خیر کړي چېرته مستانې په مخ را نه شي ټوپک ورسره دی هسې نه چې خراب تورابم کړي نو خو زه په خوله کې اور وړمه نو بس اوس چې مسله نشته دی دقې کې ناکامي که نه یا الله ته مې حیا او پرده وساتې خدایه چې چېرته به وي خو نه هلکه
دا خو سنګاري او مستانې خپلو کې مخ کېږي چې ګورم کینم چې دا څه چل دی کوي هلکه دغلته به ورته پټ شم چې ویې مې نینې او تماشه یې زه کومه تماشه جوړې سړی په ډېر سخت غوسه دی په د خیره سره بس دې ځای راډې لګولې بس مرګ مې راخوشي اخري سرګۍ دی یا الله یا الله ته مې جولۍ کې خیر واچې ما له چا وې چې بدماشي کوه بس څه کې نو اوس به م یا الله ته بچ کې نو یا الله ته را باندې پردې راواچې چې څه پوزیشن ځان یې غلی کړی دی بیخي غږ نه کوي یا الله ته خیر راپېښ مې راډې غلی کړی دی ولې مې پوه شوې ای سنګریا دا زما مخې ته ته نن څنګه راغللې پوه شوې په دې کیسه باندې خو مې لږ پوه کړه که نه سړی لکه چې ډېر غوسه دی ویمه ما چې دی د خدای نه په اسمان غوښتي خدای په ځمکه راکړي دا مې څه وویل بس انسان دی غلطي کېږي که نه هسې درته ویمه که نه چې ته څنګه زما مخې له رالې زه تا نه دا تپوس کوم اورې او زه داسې ککرۍ نه وینم چې د سنګري خان مخې ته ونه درېږي هر یوه ککرۍ زما مخې ته ودرېږي هلکه مه کوه ګورې مه کوه هسې مې د لاسه خرابېږي مه کوه که نه هلکه وینې مې درې خوټ کېږي ظالمه وینې هلکه ارمان دی نو ارمان دی که نه چې زما دا خپه ماته نه وې که نه ته ما نه پرېښودلې اپریشن مې کړی دی پنډیسایټ اپریشن کې ته ما جنجال چېرته بس خو بانې کوه بانېږي بس مه کوه یاره مه کوه که نه ځه که نه مه کوه که نه خرابېږي رانه که نه ظالمه هسې مې د لاسه خرابېږي وزنم دې ګوره مه خدایه توبه خدایه دا دواړه ډوزن دي ته ودرېږه ته یا خدای پاکه یا الله بچ مې کېږي سنګري خو رسا ویشتم په زړه ویشتم په زړه ډزې را باندې ډېر خطا و مستاني خو را باندې خرستا ډس کړی و یا الله ستا لاک را شکر دی چې بچ دې کړم اوس تېښتې زه ګورم ته خو ټینګه شه خولۍ که نه چېرته وتښتم ما دا پادره خو دی وی خدای پاکه تا سایه کړو تا سایه کړم یا الله ته را باندې پردې واچې وای خدایه وای الله بچ مې کېږي وای غټ ظالم سړی له ډزې را باندې وای 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 خدای وای یا الله ته خیر راکړي تر زنه دا د ستاسو توره وه ماړه تاسو باندې به موږ کلي ګټو